زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. په نننۍ ویډیو کې بیا اپلیکیشن درته وښیم چې د اپلیکیشن په واسطه کولی شئ په موبایل کوم سټوریج فل شوی وي هغه کې کوم اضافي فایلونه اضافي ویډیوګانې شیان کوم موجود وي ستاسو موبایل کې هغه دلته په اسانۍ سره کولی شئ ډیلیټ کړئ ترڅو د موبایل کوم اضافي سټوریج ډک شوی دی اضافي فایلونه دي هغه له منځه لاړ شي. ګورئ زما موبایل کې دا ډول مشکلات سټوریج سپیس رننګ آوټ دا ډول مشکلات څنګه تاسو په خپل موبایل کې حل کولی شئ. د دې حل کولو لپاره تاسو په یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې کوم تاسو ګورئ فایلز د دې لینک په ډسکریپشن کې اچوم. د دې ځای تاسو په اسانۍ سره کولی شئ ډاونلوډ کړئ او یا د پلی سټور څخه FILES په پلی سټور کې ولیکئ او د هغه ځای هم ډاونلوډ کړئ خو په ډسکریپشن کې لینک شته دې باندې به یوازې کلیک وکړئ. کله چې په دې لینک کلیک وکړئ نو دلته به دا راخلاص شي او دلته یو ګورئ ډوپلیکیټ فایلز دي او بل دلته لاندې اضافیه فایلز دي کین ماسټر میډیا ده او بل پری اپ مور سپیس ته ډاونلوډ دی لارج فایل دی. ټول فایلونه تاسو ګورئ چې اضافي کوم په کار مو نه وي هغه ډیلیټ کولی شئ. اول تاسو ډوپلیکیټ یعنې هغه فایلونه چې په موبایل کې دوه ځای راغلي دي دا فایلونه زه په دې باندې کلیک کوم. دا به کلیک کړئ او بیا به دلته د پاس برخې ته راشئ دلته سلیکټ آل به یې کوئ. کله چې سلیکټ آل کوئ بیا به لاندې راشئ په د ډیلیټ باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ او په دې ډیلیټ به کلیک وکړئ. کله چې ډیلیټ شي صبر وکړئ 32 MB کوم اضافي ډوپلیکیټ فایلونه زموږ موبایل کې وه هغه صفا شول. دا هم دلته اضافي ویډیوګانې تقریبا 492 MB کې ماسټر ویډیوګانې دي هغه هم دلته ډیلیټ کولی شئ. او یا ډاونلوډ فایل چې دی 309 MB ډاونلوډ چې کوم شیان موږ ډاونلوډ کړي دي هم دلته په اسانۍ له منځه وړلی شئ. خو کوم ویډیوګانې وي په د نورو فایلونو کې هغه بیا تاسو له موبایله له منځه ځي. نو دا یوه ښه اپلیکیشن و. د اپلیکیشن کوم فایلونه په ستاسو ډاونلوډ کړي وي او هغه دلته فایل پاتې وي او نور اپلیکیشن مو له منځه وړی وي خو دلته یې فایل پاتې وي په دې طریقه تاسو له منځه وړلی شئ. خو که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. په اخر کې د نورو ویډیوګانو لپاره کومه که پوښتنه لرئ یا کوم مشکلات لرئ کومنټ وکړئ.